د هلمند ولایت مقام د خاص هدایت په اساس د ارزونې او ظرفیت لوړونې ټاکل شوې کمیټې چې په ترکیب کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس حاجي مولوي سید جلال الدین اغا، د ولایت مقام د پلان جوړونې نظارت او ارزیابۍ چارو امیر حبیب الرحمن ممتاز، د امنیه قومندانۍ د پلان جوړونې امیر مولوي عبدالاحد حنفي او د ولایت مقام د کارکوونکو چارو ریاست د ظرفیت لوړونې امیر محمد اسماعیل شیرزاد شتون لري چې د ولسوالیو د نظارت او ظرفیت لوړونې په لړۍ کې تیر ورځ د واشیر ولسوالۍ څخه څارنه وکړه. یاد پلاوی دنده لري د ولسوالیو په کچه د ټولو ملکي او نظامي ادارو د لایحې کاري پلانونو د پلانونو تطبیق، په ادارو کې نظم، اداري اصولو رعایتولو، د مسؤلینو د ظرفیت لوړونې او د ترسره شویو فعالیتونو د ارزونې په موخه نظارت او په ادارو کې ظرفیت لوړونې په موخه مسؤلینو ته 3 ورځنی اداري سیمینارونه وړاندې کړي، ترڅو په اداراتو کې اصلاح، د اصولو رعایتول، په ادارو کې د کارکوونکو په منظم شکل ترسره کېدل، په کارونو کې د سرعت رامنځته کېدل او د ستونزو مخه ونیول شي. یاد پلاوی د 3 ورځو په جریان کې د نوموړي ولسوالۍ له ټولو چارو څخه هر اړخیز نظارت ترسره، په اداري چارو کې د مشکلاتو حل او تر څنګ د مسؤلینو ظرفیت لوړول وکړل. مسؤلینو ته په اداري برخه کې 3 ورځنی سیمینارونه ارائه کړه، د طرز العمل موافق څارنه او ارزونه ترسره شوه. د یادې ولسوالۍ مسؤلینو د دې ګام هرکلی وکړ او هغه یې د چارو په بهبود کې اغیزمن ګام یاد کړ. دغه ډول څارنې او ظرفیت لوړونې به نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.